وخت په یوه ځنګل کې یو مغرور او ډېر زورور زمری اوسېده. هغه ځان ناپېژندونکی او نه ماتېدونکی ګڼلو او د ځنګل ټول حیوانات یې مجبور کړي وو چې د هغه مخې ته سر ټیټ کړي. ټول حیوانات د هغه د زور او وحشت نه وېرېدل. د ځنګل په بل لور کې یو ځیرکه هوښیاره هوسۍ اوسېده. هوسۍ یوازې په زور باور نه درلود، بلکې عقل، پوهه او زړورتیا یې تر ټولو لوی ځواک ګڼلو. هغه پوهېده چې یوه ورځ به د زمري له ظلم څخه د خلاصون یوه لاره پیدا کړي. یوه ورځ زمری د ځنګل ټول حیوانات راټول کړل او په غوسه یې وویل، که څوک ماته ماتې راکولی شي، زه به هغه د ځنګل باچا وټاکم، خو که څوک ناکامه شو، هغه زما خوراک دی. ټول حیوانات ووېرېدل، ځکه هیچا د زمري سره د مقابلې جرأت نه درلود. خو هوسۍ مخکې لاړه او ویې ویل، زه ستا شرط منم، خو شرط دا دی چې دا مقابله به د زور نه بلکې د عقل او زړورتیا وي. زمري وخندل او ویې ویل، زه په هر ډول مقابله کې بریالی یم، وایه ستا شرط څه دی؟ هوسۍ وویل، موږ دواړه به د ځنګل خطرناکې سیمې تور کنډوالو ته ځو. هلته ډېر رازونه پټ دي. څوک چې له هغه ځایه په سلامتۍ راستون شو، هغه به د رښتینی باچا وي. زمري په غرور سره دا چلنج ومانه. دواړه بله ورځ د خطرناکو تورو کنډوالو پر لور روان شول. هلته د زړو ونو تر سیوري لاندې یوه پټ غار و. په لاره کې هوسۍ ډېره هوښیارۍ سره روانه وه، خو زمری د خپل غرور له امله بې پروایي کوله. کله چې غار ته ورسېدل، زمري ډېر لوی هډوکی ولید او ویې ویل، دا ناممکنه ده چې له ما دې هم لوی درنده دلته اوسېږي. هغه بې فکره مخته ولاړ، خو هوسۍ د هوښیارۍ سره قدمونه ایښودل چې په ځمکه کې یې داسې نښانونه ولیدل. هوسۍ سمدستي د تم کېدو پرېکړه وکړه، خو زمری د خپل غرور له امله هر څه له پامه وغورځول. ناڅاپه د یو لوی جال رالوېدو سره زمری پکې بند شو. دا د ښکارچیانو جال و چې هغوی د ځنګل په خطرناکو سیمو کې ایښی و. زمري ډېر زور وکړ، خو څومره چې یې ځان خلاصولو هڅه کوله، هماغومره نور بندېده. هوسۍ موقع ولیده او یوه تګلاره یې جوړه کړه. هغې زمري ته وویل، که ته رښتیا هم زورور یې، نو په خپل زور ځان خلاص کړه. خو څومره چې زمري زور کوي، هماغومره کمزوری کېده. بالاخره هوسۍ په یوه طریقه باندې جال یوه برخه پرې کړه او زمری یې آزاد کړ. زمری سخت حیران شو، ځکه هغه ځان ناپېژندونکی ګڼلی و، خو د هوسۍ عقل ته هغه مات شو. کله چې زمری آزاد شو، هوسۍ ته یې وکتل او ویې ویل، تا زما ژوند وژغوره، خو زه نشم کولی تا ژوندی پرېږدم، ځکه تا زما کمزوري لیدلې ده. خو هوسۍ له مخکې تیاره وه. هغې له ځمکې یوه وچه اغزي لرونکې لکړه راواخیسته او زمری چې ورنږدې شو، هغې پر دا سترګو ووهئ. زمری وډار شو، شاته ولاړ او په هغه ژوروره کنده کې ولوېد. هوسۍ یوه لوسه واخیسته او ویې ویل، له زور نه زیات عقل مهم دی. دا رښتینې باچاهي نښه ده. د زمري له انجام وروسته د ځنګل ټولو حیواناتو هوسۍ د عادل باچا په توګه ومانه. هوسۍ په ځنګل کې د انصاف او زړورتیا واکمني ټینګه کړه او ټولو ته یې درس ورکړ چې یوازې زور نه، بلکې عقل او همت د بریا اصلي راز دی. له دې کیسې څخه موږ دا زده کړه کوو چې زړورتیا یوازې جګړه نه ده، بلکې په سم وخت کې سم تصمیم نیول هم زړورتیا ده.